ولایت د بادپخ ولسوالۍ د ګړوش د سیمې د یو شهید زوی هر چا چې دا مرسته موږ سره کړې الله تعالی دې ورته اجر عظیم ورکړي. Our dear brother donated 2,000 euro. May God accept your charity. Thanks so much. دعاګانې ورته کوو. موږ د رفاه خیریه بنسټ نه منندوی یو چې په دغه لرو ساحاتو کې زموږ همیش دوی موږ سره کومکونه کړي دي. د ښاغلي انجینر صاحب نه موږ مننه کوو چې راځي زموږ د کونډو یتیمانو او بیچارو سره دوی مرستې کړي. الله تعالی دې دوی ته اجر عظیم ورکړي. زما ګرانو عزتمندو ورونو، موږ نن داسې یو ځای ته راغلي یاستو چې دلته همیشه به جنګ و، نه د دوی خادي معلوم و نه غم. د مارچ 20 تاریخ ده او د هود 9 بادپخ ګړوش ساحه ده د لغمان یو لره پرته ولسوالۍ ده. زموږ یو اهل خیر ورور چې همیشه د افغانستان یتیمانو لپاره د افغانستان مستحقینو لپاره خپل مرسته لیږلی او لیږي. د هغه ورور پیسې چې موږ ته استولی وو یو څه مقدار مواد مو واخیسته، د شهیدانو کورنۍ ته موږ دغه خوراکي مواد مو توزیع کړه. دا ماشومان چې تاسو ګورئ هر یو کور نه 2 3 4 تر 8 9 شهیدان دوی ورکړل. چا کومک کړی ده د ټولو نه مننه چې موږ یاد کړو، موږ سره کومک وکړو. صاحب ډېره مننه. په دې کې ډېره پوره مرسته او کومکونه وکول. دته د الله اجر عظیم ورکړي چې دا خلک دې ته پام راوړو چې د یتیمانو کونډو سره کومک وکړي. د دې الله په عمر او په زندګۍ په ټولو کې برکت واچوي. د پایل د خدای تعالی برکت کړي سره د ټولو ورونو سره د انجینر صاحب موږ ډېره مننه کوو چې موږ سره مرسته وکړه او الله دې دوی ته ډېر